سلامونه هونې کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د ټولو نیوز د راپور پر اساس باندې عمران خان ویلي دي چې په افغانستان باندې حمله د عاصم منیر په قصدي ډول باندې ترسره کړې وه. عمران خان دا خبره پخوا هم کړې وه چې پاکستان پوځ غواړي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې مکمله ترنګلې کړي او حالات لا هم خړ پړ کړي تر څو د دوی د فساد ځالې او د دوی زورواکي په سیمه کې یو غوغا ولري او غربي هیوادو دپاره دوی یو نوم ځان ته جوړ کړي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې ولې د پاکستان پوځ دغه ډول قصدي کړنې کوي او هدف یې څه دی. زه پر موضوع باندې خبرې کوم تر ځای په خبرې تېرې شو. د پاکستان د پوځ یو اصلي هدف دغه ورځ کې چې د حملې پر افغانستان باندې وکړه او د ډیورنډ فرضي کرښه باندې د دروازې وتړله، اصلي هدف یې همدغه و چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف چې کوم حکومت دی هغه حکومت کمزوری او دا خلک د خلکو اقتصادي حالت خراب کړي، د خلکو ته د جواب دروازې بندې کړي. دغه ټوله کارونه چې وکړه زه وایم چې 90% کوم پلان چې ویه هغه په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د ګوند د بدنامه کول دپاره او ضعیفه کول دپاره دا یو لوی اقدام چې دا یې وکړلو او اصلي هدف یې هم همدغه و. بله خبره همدغه وه چې پاکستان پوځ چې د پخوا څخه همدغه یو پلان لري چې دوی غواړي چې د پښتنو اقتصادي حالت خراب کړي. تاسو راشئ په پنجاب کې وګورئ چې هر پنجابی موټر لري، ښه ژوند لري، موبایل لري، انټرنټ لري، کور لري، ماښام ډوډۍ لري، هر څه لري او بیا راسه پښتنو او بلوچستان ته راسئ، نه موټر لري، نه ژوند لري، نه کور لري، نه د ماښام ډوډۍ لري او نه یې ورته عزت ایښی دی. نو هر څه د پاکستان پوځ ورڅخه لوټ کړي. دا د پاکستان یو قصدي پلان دی تر څو په سیمه کې د پښتنو اقتصادي حالت ضعیفه کړي او د پښتنو اقتصادي حالت د ضعیف کولو سره دوی غواړي چې په دغه بدبختو پښتنو باندې نور تورستي پروژې اصلي هدف هم ده. بله خبره همدغه ده چې د پاکستان پوځ نه غواړي چې افغانستان یو اقتصادي ثبات ته ورسوي او د افغانستان اقتصادي حالت سم شي. دغه څه چې تاسو وګورئ د پاکستان د جوړښت څخه تر ننه پورې پاکستان هم دا کوشش کړی چې تر څو افغانستان اقتصادي حالت خراب کړي، رواني حالت هلته خراب وسي، هر څه باید هلته خراب. بل په دغه بدبختیو کې ګوره د بلوڅ او د پښتنو په منځ کې د نفاق جوړ کړی چې په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې د پښتنو او د بلوڅ په منځ کې جنګیالونه دوی جوړ کړي، جنګونه هم جوړ کړي، څو ځلې وکړې او همدغه پوځ وکړلې. په خپل افغانستان کې دا قومونو په منځ کې نفاق اچول دا ټوله د پوځ دی چې کله هم یو مملکت اقتصادي حالت ضعیفه سو بیا دغه ټول د نفاق بدبختیانې او دا ټول کارونه چې دي د په اسانه کېږي. بله خبره دا ده چې د افغانستان د پنجاب پوځ همیشه غواړي چې خپل مرداري په افغانستان باندې وواړي، یعنې چې څه تورستي پروژې ترسره کړي دوی غواړي چې په افغانانو بیچارګانو باندې واړي. دغه ورځ کې چې پوځ د پاکستان دا چغې پغې شروع کړي چې یاره افغانستان دغه تورستي پروژې دي او دا دی او دا دی، دی فقط غواړي چې د نړیوالو دا یو څه بودجه خپله کړي او د نړیوالو کومکونه زیات کړي چې موږ ولا ضعیف یو، موږ سره باید کومک وسي، موږ سره داسې وسي او بعضې نور استخباراتي پروژې هم دوی هم غواړي چې خپل د ځانه کړي. او بل خوا چې دا حالات چې ګډوډي پاکستان پوځ دلته د فساد ځالې لري او د خپل د فساد د ځالو د برابرولو لپاره همدا کار غواړي. بل د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اړیکې غواړي چې خراب کړي. دا ټول هغه کړنې چې د پنجاب پوځ غواړي چې دا بدبختي دوام پیدا کړي. او عمران خان چې دا خبره کړې ده چې د پنجاب پوځ دا تورمخې پوځ دا په قصدي ډول باندې په افغانستان باندې دا حمله کړې ده، دا بالکل رښتیا دی، دا کار یې کړی دی. دا ځکه یې غواړي چې اوس هلې وره د تجارت بند سو، د تجارت د بندېدو سره په کښې کې زیانمن څوک دي، بدبخته څوک دي، د پښتانه او بلوڅ دي. ځکه چې اخواته پنجاب حالت خو جوړ دی، پنجاب خو د هند سره د 10 میلیارډ ډالرو تجارت لري. تاسو د الجزیرې راپور وګورئ چې هغه سره کم تجارت دی د هند او د پاکستان په منځ کې، چې هلته دښمني خبرې هم کوي خو بیا هم تجارت جوړ دی او تباه او برباد څوک دی؟ بلوڅ او پښتون بدبخته دی چې په دې سیمه کې د افغانستان سره تجارتونه بندېږي او ماښام ډوډۍ هم دوی نه لري. د بلې ورځې کې هم د بل خوا بمباریانې او د دهشت او وحشت په دې باندې اچولی دی چې تاسو ترورستان یاست او همدغه پښتنو دغه کشمیر د هند څخه ورته د همدې پاکستان ته واخیستلو او که دغه پښتانه نه وای والله بالله چې یوه ورځ خو هم دا پاکستان پاته وای، هند وخت ته دی خوړلو، مګر دا تورمخې پنجابیانو د دغه خلکو احسان ونه منلو او همیشه پر دوی باندې ملنډې هم وایي، په دوی سره وحشت او ظلمونه هم کوي.
هیله مند یم چې دا یو ورځ راشي چې دا د دې عمل به الله تعالی ورکړي او دوی ته یو ښه جزا باید ورکول شي. در بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.